سلام د دې مهال خبري ټولګې ته ښه راغلاست. د هم پوره خبرونه بیان سید ادریس سادات. د سیاسي احزابو مشرانو او د ولسمشرۍ ټاکنو ځینو نوماندانو ټاکنیز بحران د حل په خاطر غونډه وکړه. په دې مجلس کې چې عبدالله ګلبدین حکمتیار، کریم خلیلي، محمد محقق، رحمت الله نبیل، انور الحق هدي او ځینو نورو برخه اخیستې وه د ټاکنیز بحران د حل او د سولې پروسې پر وړاندې د شته خنډونو د له منځه وړو پر لارو چارو خبرې اترې وکړې. دوی پر ولسمشرۍ ماڼۍ تور پورې کړی چې د ټاکنو کمیسیون په چارو کې مداخله کوي او د کمیسیون استقلالیت یې تر پوښتنې لاندې راوستی. د سیاسي احزابو مشران او د ولسمشرۍ ټاکنو نوماندان وایي د دولت ساز ټیم د استازو په شمول ډیر ژر له کمیسیون سره مجلس کوي او که غوښتنې ونه منل شي خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. د عبدالله په شمول د ولسمشرۍ ټاکنو نوماندانو او د سیاسي احزابو مشرانو د ټاکنیز بحران د حل په هدف ناسته وکړه. په دې مجلس کې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې، ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او عدالت اسلامي، رحمت الله نبیل په مشرۍ د امنیت او عدالت ټاکنیزو ټیمونو او د سیاسي احزابو مشران راغونډ شوي او له بحران څخه د ټاکنو د وتلو او د سولې پر وړاندې د شته خنډونو پر منځه وړو یې خبرې کړي. د دې سیاسي احزابو مشرانو او د ولسمشرۍ ټاکنو نوماندانو ټینګار کړی چې سوله او انتخابات دواړه ملي پروسې دي او هیڅ چاته به د دې اجازه ورنکړي چې پر وړاندې خنډونه جوړ کړي. د افغانستان مخکښو سیاسي څیرو او ګوندونو د دې لپاره چې موږ وکولی شو د ټاکنیز بحران او کړکېچ د حل لپاره او په ټاکنیزو پروسه کې د شفافیت او عدالت د تامین لپاره وکولی شو چې ځینې اقدامات ولرو او همدارنګه د سولې پروسې لپاره تاسو وینئ چې د سولې لپاره کوښښونه او هڅې ډېرې شوي دي او موږ امیدواري لرو چې سولې ته هر څه زر ورسیږو. په دغه مجلس کې ولسمشرۍ ته نومان عبدالله، ګلبدین حکمتیار، رحمت الله نبیل او د یو شمېر مطرحو سیاسي احزابو مشرانو ارګ په دې تورن کړی چې د کمیسیون په چارو کې مستقیما مداخله کوي او د کمیسیون استقلالیت یې تر پوښتنې لاندې راوستی دی. دوی وایي ارګ د کمیسیون د قانوني تصمیمونو مانع دی او د ټاکنو کمیسیون ټول د قانون خلاف اجراعات کوي. کمیسیون خلاف قانون اجراعات میکنه. متاسفانه که تحت تاثیر ارگ قرار گرفته. ارگ مستقیما مداخلات را در کمیسیون ادامه میده و همچنان مانع تصمیم گیری های قانونی و مشروع پروسه انتخابات میشه و یا کمیسیون انتخابات میشه. دغه سیاسي احزاب او د ولسمشرۍ ټاکنو نوماندان وایي په پام کې ده چې د پنجشنبې یا شنبې په ورځ د دولت ساز ټیم په ګډون 4 انتخاباتي ټیمونه له ټاکنو کمیسیون سره په انتخاباتو د سار داخلي او بهرني بنسټونو په حضور کې یوه ناسته هم ترسره کړي څو وکولی شي کمیسیون بیرته شفافیت ته راوګرځوي. تکت محترم انجینر صاحب ګلبدین حکمتیار، تکت محترم انجینر صاحب نبیل، تکت ثبات و همگرایی و همچنان دولت ساز در حضور داشت ناظرین خارجی و داخلی مثل نهادهای فیفا و تیفا و همچنان اتحادیه اروپا و یوناما ما قرار است که فردا یا روز شنبه یک نشست داشته باشیم. دغه سیاسي احزاب او ولسمشرۍ ته نوماندان داسې مهال کابل کې د ټاکنو او سولې په تړاو ګډ مجلس کوي چې لا هم د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم پلویانو په یو شمېر ولایتونو کې اعتراضونه جاري ساتلي دي. د افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته راغی. رویټرز خبري اژانس وایي خلیلزاد به د وسلوالو طالبانو و امریکا ترمنځ د سولې خبرو د بیا پیل په تړاو له ولسمشر غني سره خبرې اترې وکړي. کابل ته د زلمی خلیلزاد سفر داسې مهال دی چې د وسلوالو طالبانو و امریکا ترمنځ د بندیانو تر تبادلې وروسته د دواړو خواو ترمنځ د باور فضا رامنځته شوې او د سولې هوکړې نهایي کېدو ته هیلې ډېرې شوې دي. په جلال آباد کې د PMS موسسې د رئیس پر موټر وسلوالو برید کې د هغه په شمول 6 تنه وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د چهارشنبې ورځې په سهار د ښار لومړۍ ناحیه کې د دې موسسې د کارکوونکو پر موټر برید وشو چې له امله یې د دې خیریه موسسې د رئیس ناکامورا په شمول 6 تنه وژل شول. ولسمشرۍ ماڼۍ په کابل کې د یوناما دفتر، ګڼو سیاسي شخصیتونو او عامو افغانانو پر نوموړي دغه وسلوال برید غندلی. ډاکټر ناکامورا په ننګرهار ولایت کې په کرنیزه برخه کې میلیونونه ډالر لګښتونه کړي او په سلګونه هکتاره ځمکې خړوبې کړي دي. په همدې حال کې وسلوالو طالبانو په دې پیښه کې د دوی لاس لرل رد کړي او پیښه یې غندلې ده.
د چهارشنبې ورځې په سهار د جلال آباد ښار د لومړۍ ناحیې اړونده سیمه کې چې د ولایت د مقام په 100 مترۍ کې واقع ده د پی ام اس جاپاني موسسې په رئیس تتسو ناکامورا ناپېژانده وسلوالو برید وکړ. د پیښې عیني شاهدان وایي شاوخوا 8 وسلوالو چې په یو فیلډر موټر کې سپاره وو د دې جاپاني خیریه موسسې په رئیس او کارکوونکو ډزې وکړې او له سیمې وتښتېدل. مخې ته کېناستم هغه انډیوالان مې وو په دې وخت کې دا موټرې په دې سړک روانې وې چې موږ د دوکان نه مخکې ته لاړې دې موټر خواته بس ټس او ټس شو نور موږ دوکان ته ننوتو راووتو موټرې ولاړې وې سړک تقریبا 8 کسانو راغلي دي خانه او ګاډي دلته ودرولې چې کسان راغلي څو کسان هغه ګاډي ته تم شو او څو کسان راغلي دلته چې ورسېدو اول نه ډزې په دې شروع کړو دا چې کله ودرېدو دلته دی خاطر بلډرم ولګو هغه سره دا ولګېدو بیا هلته بل ګاډي باندې شروع کړو بیخي هغه د ډز کول تفریحي نه دي او وسلې مرسته. چارواکي وایي په دغه وسلوال برید کې د پی ام اس موسسې د رئیس 4 ساتونکي او د موټر چلوونکی ووژل شو او رئیس ناکامورا د سختو ټپونو له امله په ننګرهار کې تر لومړۍ درملنې وروسته ساه ورکړه. چارواکي دغه برید د هیواد د دښمنانو کار بولي. افغانستان کې یو نااعلان شوی جنګ د افغانستان د خلکو پر ضد باندې روان دی او هر څوک چې د آبادۍ لپاره کار کوي سوکالۍ لپاره کار کوي د خلکو د امنیت لپاره کار کوي هغه د حملې لاندې راځي. زمونږ کشفي او استخباراتي ارګانونه په تلاش کې دي چې تر څو پورې لکه مخکې چې دغه ډلې د ونیول شولې او ان شاء الله دا ډلو باندې هم کار روان ده چې دا به ان شاء الله ډیر ژر نیول کیږي. ناکامورا د ننګرهار په کوز کونړ او بهسود ولسوالیو کې د کونړ له سیند څخه وړو او لویو کانالونو کې اوبه بیلې کړي او سلګونه هکتار ځمکه یې خړوبه کړې ده. د ننګرهار اوسیدونکي له حکومت غواړي چې د داسې خلکو امنیت باید خوندي کړي. ډاکټر ناکامورا د خیوې په ولسوالۍ کې د مروارید په نوم یو نوی کانال پرانسته وکړله چې دغه کانال د جوړېدو سره په زرګونه هکتار ځمکه خړوبه شي په زرګونه خلک به ترې ګټه واخلي. له حکومت هم هیله دا ده چې دغه ډول خلک چې دلته خیریه کارونه کوي خلکو ته خیر رسیږي د دوی په ساتنه کې کوټلې ګامونه واخلي. ډاکټر تتسو ناکامورا چې د آبادۍ د اتل لقب ورکړ شوی و یو جاپاني ولسمشر افغانو چې له 1991 کال راهیسې افغانستان په ځانګړي توګه ختیځو ولایتونو کې ډیر خدمات کړي وو او څو موده مخکې ورته د افغانستان تابعیت هم ورکړل شو. ولسمشر مانی په کابل کې د یوناما دفتر کورنۍ او بهرنیو ادارو سیاسي افغان شخصیتونو او عامو خلکو د نوموړي پر وژل کېدو خواشیني ښودلې او دای د سولې د دښمنانو کار بللی. زلمی خلیلزاد وایي په ننګرهار ولایت کې د داعش په ماتولو کې وسلوالو طالبانو هم ونډه درلوده. د افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خپل یو تازه ټویټ کې ویلي چې ننګرهار کې د داعش خلاف د افغان او ائتلافي ځواکونو او همدارنګه وسلوالو طالبانو عملیات د دې لامل شول چې دغه ډله په ختیځو ولایتونو کې وځپل شي. له دې وړاندې وسلوالو طالبانو او افغان حکومت په جلا جلا توګه ویلي چې ننګرهار کې داعش جنګیالي ځپلي دي. په ننګرهار کې داعش وسلوالې ډلې ته په ماتې ورکولو کې حکومت او طالبان دواړه خپل رول ټاکونکی بولي. ولسمشر غني شاوخوا یوه اونۍ مخکې ننګرهار ولایت ته د سفر په ترڅ کې په دغه ولایت کې د داعش ماته اعلان کړه او د دې ډلې یو شمېر جنګیالي قومي مشرانو ته وسپارل. یو کال مخکې به چا ته تصور کولی شو چې ننګرهار کې به موږ درېدلي یو او د خدای شکر به ادا کوو چې داعش مو ختم کړ. طالبانو د داعش د ماتې له اعلان سره هم مهاله وویل چې د ننګرهار په 8 ولسوالیو کې دا ډله ماته کړې ده. تازه د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په ننګرهار کې داعش ته په ماتې ورکولو کې د طالبانو د رول یادونه کړې ده. خلیلزاد په یو ټویټ کې ویلي چې د افغان ځواکونو بهرنیو سرتیرو او طالبانو په عملیاتو کې داعش ډله د افغانستان په ختیځو ولایتونو په تیره ننګرهار کې ځپل شوې ده. په ننګرهار کې وروستی کمپاین یو مثال دی. د متحدو ایالاتونو ائتلاف او افغان امنیتي ځواکونو دغه راز د طالبانو لخوا د اغیزمنو عملیاتو له کبله داعش خراسان سیمې او جنګیالي وبایلل. سلګونه تسلیم شول. داعش خراسان محوه شوی نه دی
خو دا رښتونی پرمختګ دی. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ویلي ټرمپ هم ټینګار وکړ چې افغان او بهرنیو ځواکونو د داعش پر وړاندې پرمختګونه کړي او دغه ډله یې سخته ځپلې ده. په ملي شورا کې د ننګرهار ولایت استازي وایي چې په دغه ولایت کې د داعش خلاف عملیاتو کې ټولو اړخونو نقش درلود، خو حکومت په ځینو مواردو کې داعش جنګیالي له طالبانو ژغورلي دي. شینوار علاقه کې په دې بالا په تر اچینه پورې دلته 3500 داعش موجود و چې زر کسان خارجي خلکو پکې خارجي معنا ده نه چې پاکستانیان نه وایم، نور اکثره د 2.5 کې اپریدیانو، ورکزیو، پنجابیانو او سواتیانو دا خلکو، خصوصا دا چې هلته 3500 جنګیالي د داعش موجود و. اخوانه د طالبانو جنگ شروع کړل، لاندې نه حکومت درې واړه په جنگ کې اخته و چې کله داعش کمزوری شو په دغه وخت کې داعش تسلیمېدو او د دولت ته تسلیمېدو، دولت ته لاس ته ورغی، هغې نه بعد دولت ته تسلیم شو. ننګرهار کې د داعش خلاف عملیاتو کې د افغان ځواکونو، بهرنیو سرتیرو او طالبانو د عملیاتو په تړاو د خلیلزاد څرګندونې داسې مهال دي چې له دې مخکې افغان حکومت او طالبانو په جلا جلا اعلامیو کې د داعش ماته او خپل بری اعلان کړی وو. ولسمشر غني د یو حکم له مخې د بالغ پخواني والي عطا محمد نور د شخصي محافظت لپاره 150 میله وسلې او ګڼ نور امتیازات منظور کړي دي. په یو مکتوب کې د ملي امنیت شورا دفتر له ولسمشر غني څخه عطا محمد نور ته د 150 تنه ساتونکو، 10 میله پیکا، 150 میله کلاشینکوف او ځینو نورو تجهیزاتو غوښتنه کړې چې ولسمشر غني دغه حکم منظور کړی دی. د ولسي جرګې غړي وایي ولسمشر غني د خپلو سیاسي او ټاکنیزو اهدافو لپاره عطا محمد نور ته وسلې او سرتیري ورکړي، خو عطا محمد نور ته نږدې کسان د یو سیاسي مشر په توګه د هغه د امنیت ټینګولو لپاره دا د هغه حق ګڼي. د کورنۍ چارو وزارت دغه مسله د ملي امنیت شورا دفتر پورې اړوند بولي، خو ارګ او د ملي امنیت شورا دفتر په دې اړه څه نه وایي. ولسمشر غني تازه د بلخ پخواني والي او د جمعیت ګوند د رهبرۍ شورا غړي عطا محمد نور ته چې په انتخاباتو کې د ولسمشر غني په مشرۍ د دولت ساز ټیم ملاتړی دی تر 100 زیات ساتونکي او تجهیزات منظور کړي دي. د ملي امنیت شورا دفتر په دغه مکتوب کې د عطا محمد نور د امنیت خوندیتوب لپاره 150 ساتونکي، 150 میله کلاشینکوف، 150 میله تفنچې، 10 میله پیکا او ګڼ نور تجهیزات وړاندې کړي چې د ولسمشر غني له لوري منظور شوي دي. د ولسي جرګې غړي د ولسمشر غني د وروستي حکم په اړه وایي چې ولسمشر د سیاسي او انتخاباتي اهدافو لپاره عطا محمد نور ته دومره امتیازات ورکړي او غواړي په انتخاباتي مسایلو کې د هغه له دریځ څخه استفاده وکړي. اما متاسفانه ځینې وخت دا امتیازونه مخفي وي، د سیاسي اهدافو د موخو لپاره وي، کمپایني موخې لري او متاسفانه چې بیا د دې نه ناوړه استفاده هم کیږي. دا د ملت د ښېرازۍ، د وطن د ښېرازۍ لپاره نه دي، فقط د شخصي اهدافو لپاره ځینې کسانو ته دغسې امکانات ورکول کیږي تر څو د مشخصو ټاکنیزو ټیمونو څخه حمایت وکړي او دفاع وکړي. په دې ملک قانون موجود دی، والی لپاره څومره سلا، یو وکیل لپاره څومره سلا، یا ولایت لپاره څومره سلا، یو څوک چې مشخص دی په دغه نظام کې شریک دی هغه لپاره څومره سلا، هغه نو چې کوم خلاف قانون کوي هغه د رئیس جمهور نه پوښتنه وکړي. خو عطا محمد نور ته نږدې کسانو نوموړي ته د محافظت په خاطر د پوځي تجهیزاتو او ساتونکو ورکول د هغه قانوني حق بولي. یک کدام چیزی کلان نیست و شرایط سیاسی یا نظامی امنیتی کشورمان همه ما و شما میفهمیم که باید به خاطر تامین امنیت همه مردم افغانستان خصوصا شخصیت‌های کلان جهادی حکومت توجهی بیشتر بکنه و کار خوبی شده. این کدام امتیاز خیلی بزرگ و کلان نیست. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دا مسله د ملي امنیت شورا په دفتر پورې اړه لري، خو د ملي امنیت شورا دفتر او ارګ په نظر اخیستلو بریالي نشو. ولسمشر غني داسې مهال د بلخ پخواني والي عطا محمد نور ته پوځي تجهیزات او محافظین په اختیار کې ورکوي چې نور په دې وروستیو کې د دولت ساز ټیم په ګټه څو ځله توندې او پارونکي څرګندونې هم کړي دي. د ولسي جرګې د شکایتونو کمیسیون کې د دوو وکیلانو ترمنځ فزیکي شخړه شوې ده.
د یاد جرګې د شکایتونو کمیسیون یو غړي بلقیس روشن وایي په کمیسیون کې د جرګې یو بل استازي ګواښلی خو مقابل لوری یاده وکیله د سیاسي رهبرانو پر سپکاوي تورنوي. ولسي جرګې په پکتیا کې د وروستي هوایي برید په تړاو هم د وضاحت غوښتنه وکړه چې له امله یې د یوې کورنۍ 6 کسان وژل شول. د ولسي جرګې شکایتونو کمیسیون کې د 2 وکیلانو ترمنځ فزیکي شخړه شوې ده. په ولسي جرګه کې د فراه د خلکو استازي بلقیس روشن وایي چې د شکایتو کمیسیون بل غړي علاګل مجاهد تهدید کړی ده، خو د شکایتو کمیسیون غړی او د کابل د خلکو استازی علاګل مجاهد نوموړي د سیاسي رهبرانو په توهین تورنوي او په خبرې چې پردې گزار کړی دی. دیروز عملا رسما پیشرو پیشرو 100 نفر بیشتر بوده که علاگل اعلان کرد که من بلقیس از کابل گم میکنم میکشم. این خیست که قاب وار کرد قد قاب که وار کرد دیگه حال ما را چی بگویم در مورد از این که یا بخیزن گوش کرد. در جواب از این ما چی میگفتم که من خودم یک موسفید یک کلان. په همدې حال کې ځینې نور وکیلان ادعا کوي چې د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین د قانون خلاف په زور یو سوداګر له هوایي ډګر څخه راګرځولی او بندي کړی دی چې پرې خپلې شخصي غوښتنې ومني. به نام الال وردک یکی از تجار افغانستان که تابعیت آمریکا رو داره. اینا میخواست بره به آمریکا، از دروازه تیاره اینا را جرایم سنگین میگیره به هدایت معین ارشد که گویا مامای من آقای هاشمی از شما 4 لک پوند که معادل به 6 لک دلار میشه از شما میخواد. 36 ساعت این آدم میبره بازداشت مینه. د ولسي جرګې د چهارشنبې ورځې عمومي غونډې ته د جرګې رئیس همداراز پکتیا ولایت کې د ملکي خلکو پر یو موټر چې له امله 6 کسان وژل شوي وو د هوایي برید په تړاو د وضاحت غوښتنه وکړه. به ارتباط بمباران خانه‌های ملکی خادم سبچنه به یک از ولسوالی‌های امن ولایت پکتیا صورت گرفته و به مردم ملکی تلفات وارد شده، کمیسیون دفاعی مسئولین بخواین و در این مورد وضاحت بخواین. ولسي جرګه د روان انتخاباتي جنجال حل لپاره د ټاکنیزو ټیمونو ترمنځ د منځګړیتوب لپاره د چمتووالي څخه خبر ورکوي. د بګرام له زندانه آزاد شوی او د وسلوالو طالبانو د مذاکراتي ټیم غړی انس حقانی وایي هیله لري افغانستان کې روانه جګړه ختمه شي. انس حقانی په تازه مرکې کې ویلي د خپلو مشرانو په لارښوونه د مذاکراتي ټیم غړی ټاکل شوی او د سولې لپاره باید کار کوي څو په دې توګه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور پای ته ورسیږي او دلته روانه جګړه ختمه شي. زه تر هغې وخته د مدرسې یو محصل متعلم وم، په درسونو بوخت وم. دا مې د رخصتۍ ورځې او د اختر ورځې شپې وې. د 15 ورځو په خاطر زه دلته راغلی وم. او حافظ سی عبدالرشید هم یو متعلم محصل و چې موږ سره مدرسه کې موجود و. په موږ کې داسې کوم جرم نه و چې د دوی په قانون کې هغې ته جرم ویل شي، خو متاسفانه سره د دې ټولو چې دوی په اصطلاح په اساسي قانون کې په دنیاوي قوانینو کې چې کوم شي ته جرم ویل کېږي هغه موږ کې نقص اثبات او شواهد موجود و، نه دوی سره کوم شی و. د خپل منفي مفادو په خاطر موږ ته د اعدام سزا واوروله. نو زه دې ته تعجب وړی یم چې د افغانستان په داخل کې داسې محکمې هم موجودې دي چې هغه بغیر د کوم ثبوت او شواهدو نه او بغیر د کوم جرم نه یو انسان ته. انس حقانی همداراز ویلي چې له زندانیانو سره ښه چلند د سولې له برخې سره مرسته کولی شي. د ثبات او همګرایي ټیم سلګونو پلویانو په جوزجان، پنجشیر او پروان ولایتونو کې لاریونونه وکړل. د عبدالله په مشرۍ د دې ټیم پلویانو د خپلو لاریونونو پر مهال د 300 زره رایو د ابطال غوښتنه وکړه. دوی د ټاکنو کمیسیون په تقلبکارۍ تورنوي او وایي که یې غوښتنې ونه منل شي خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. جنرال دوستم هم لاریونوالو ته په یو پیغام کې ویلي چې له خپلو حقونو دفاع وکړي. په یو شمېر ولایتونو کې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همګرایي ټیم د لاریونونو پر دوام د دغه ټیم سلګونو پلویانو د چهارشنبې په ورځ په جوزجان، پنجشیر او پروان ولایتونو کې لاریونونه وکړل. لاریونوال چې د جوزجان مرکز شبرغان کې راغونډ شوي له ټاکنو کمیسیون څخه د بیا شمېرنې بهیر د درولو غوښتنه کوي او خبرداری ورکوي که غوښتنې ونه منل شي په بدیلو لارو غور کوي. ما می‌خواهیم که رای تقلبی 3000 رایی که تقلب بدون بایومتریک قبل از انتخابات یا بعد از انتخابات آمده شده به حساب بیاید
او را ملت افغانستان رای تقلب قبول هیچ نوع نمیکنه. دوی وایي که کمیسیون 300 زره تقلبي رایې باطلې نه کړي خپل اعتراضونه جاري ساتي. دوی وایي چې د پاکو او ناپاکو رایو د جلا کولو تر وخته پورې خپلو لاریونونو ته ادامه ورکوي او اجازه نه ورکوي چې تقلبي رایې د خلکو سرنوشت وټاکي. رهبر و بنیانگذار حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان اظهار داشتند که نتایج ابتدایی انتخابات بعد از تطبیق کامل قانون انتخابات لوایی و طرزالعمل‌های کمیسیون انتخاباتی که صرفاً آرای با این شده معیار اعتماد و قابل اعتبار می باشد. نتایج ابتدایی انتخابات و بعد از تطبیق قوانین و لوایح طرزالعمل قابل اعلان است. په جوزجان، پروان او پنجشیر ولایت کې دغه اعتراضونه د رایو د بیاشمیرنې او تفتیش بهیر سره د مخالفت له امله دوام لري او په ولایتونو کې معترضینو د رایو د تفتیش مخه نیولې. ټیفا یا د رڼو ټاکنو بنسټ وایي غوښتل یې ځینې رازونه افشا کړي خو تهدید شوي دي. یاد بنسټ وایي د ټاکنو له اوسني وضعیت څخه اندېښمن دي او غوښتل یې ځینې رازونه افشا کړي خو دوی په جدي توګه غوښتل شوي دي. ټیفا له ملګرو ملتونو غوښتنه کوي چې له ټاکنیزو کمیسیونونو، نمایندانو او سیاسي احزابو سره یوه تخنیکي غونډه وکړي او اوسنیو کړکېچونو ته د حل لار پیدا کړي. د رڼو ټاکنو بنسټ همداراز وایي کمیسیون دې له حزبي، قومي، سمتي او ژبني مسایلو پرته د بایومټریک رایو پر اساس پایلې اعلان کړي. د ولسمشریزو انتخاباتو ځنډ څارونکي بنسټونه اندېښمن کړي دي. ټیفا یا د رڼو ټاکنو بنسټ وایي چې کمیسیون تر سختو فشارونو لاندې ده او په ټاکنیزو کمیسیونونو کې روان وضعیت د اندېښنې وړ ده. دغه بنسټ همداراز وایي چې د ځینو انتخاباتي ټیکټونو ادعاوې په حق دي او کمیسیون د مدیریتي ضعف له امله دوی ته تر اوسه قناعت نه دی ورکړی. د رڼو ټاکنو بنسټ همداراز زیاتوي چې دوی د معلوماتو د افشا کولو لپاره تهدید شوي هم دي. ما به خاطر مصلحت‌ها و همچنان به خاطری که پروسه به مسیر درست بره بسیار تلاش کردیم که حداقل یافته‌های را شریک کنیم که پروسه را کمک کنه و تا جایی هم بعد از روز انتخابات که می‌خواستیم یک سلسله افشاگری‌ها داشته باشیم مورد تهدید هم قرار گرفتیم ولی باز هم تلاشی بود که مردم در جریان قرار بگیرند. ټیفا له انتخاباتي ټیکټونو څخه غوښتنه کوي چې د رایو د بیا شمیرنې مخه ونه نیسي او کمیسیون ته اجازه ورکړي څو د قانون په چوکاټ کې خپل کار ته دوام ورکړي. دوی همداراز وایي چې د کمیسیون ناستې دې علني شي څو په تصامیمو کې د اعتماد فضا رامنځته شي. د رڼو ټاکنو بنسټ همداراز له ملګرو ملتونو غواړي چې له ټاکنیزو کمیسیونونو د انتخاباتي ټیکټونو استازو او سیاسي احزابو سره تخنیکي ناسته ترسره کړي او اوسنیو کړکېچونو ته د پای ټکی او ښکېلو خواو ته قناعت ورکړي. جلسه تکنیکی و حقوقی توسط سازمان ملل با حضور تمامی شرکای انتخاباتی هم از کمیسیون های انتخاباتی، نمایندگان تکت های انتخاباتی، نهادهای ناظر بر انتخابات و احزاب سیاسی که به صورت زنده از رسانه ها پخش شود برگزار شود تا راه حل قانونی و مسالمت آمیز برای رفع چالش های کنونی و قناعت طرف های دخیل فراهم شود. په ورته مهال د ولسی جرګې غړي هم د انتخاباتي لانجې د اواري غوښتونکي دي. دوی وایي د ټاکنو کمیسیون د نمایندانو سره د تقابل پر ځای د یو پراخ بحث له لارې انتخاباتي لانجې ته حل لاره ولټوي. کمیسیون انتخابات مطابق به صلاحیت هایی که قانون برش داده و حمایت صورت بگیره این نتیجه را اعلان بکنه، ایزی کرده بالاتر مردم افغانستان را سرگردان نسازه. در شرایط کنونی کمیسیون انتخابات و نامزدان ریاست جمهوری با پایان دادن به وارد کردن اتهامات و برگزاری گفتمان فراگیر انتخاباتی به حضور کمیسیون انتخابات، نامزدان ریاست جمهوری و نهادهای ناظر ملی و بین المللی در حضور رسانه ها می توانند رفتن کشور به سوی بحران جلوگیری کنند. ټیفا همداراز له انتخاباتو کمیسیون څخه غوښتنه کوي چې پرته د سمتي، حزبي، قومي او ژبني مسایلو په پام کې نیولو سره د خلکو واقعي رایه چې د ګوتو نښان، د څیرې انځور، د تذکیرې کاپي، کیار کوډ او سټیکر درلودونکو رایو پر اساس ژر تر ژره نتایج اعلان کړي.
پخوانی ولسمشر حامد کرزي د چین له بهرنی چارو وزیر سره لیده کاته او خبرې اترې کړې دي. د چین نړیوال رادیو د شینوا اژانس له قوله ویلي چې د چین د دولتي شورا غړي بهرنی چارو وزیر وانګ یې تېره ورځ په بیجینګ کې له حامد کرزي سره کتلي او پر افغان سولې بحث او خبرې اترې کړې دي. حامد کرزی د 2019 میلادي کال لپاره د سترې چینی په نوم نړیوال فورم کې د ګډون لپاره بیجینګ ته تللی. وانګ یې څرګنده کړې چې د افغانستان حالات کلیدي پړاو کې دي او د اوس لپاره تر ټولو بیړنۍ دنده د امریکا متحده ایالاتونو وسله والو طالبانو ترمنځ مذاکراتو بین الافغاني خبرو اترو ته پرمختګ ورکول دي. کرزي ویلي چې افغانستان د بین الافغاني ډیالوګ د هڅولو لپاره له چینه د زړه له کومې مننه کوي. د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې د ښکېلو لوري لخوا د ترسره شویو جنګي جنایتونو په اړه استعمایه غونډه کوي. د راپورونو له مخې د دغه محکمې مشرتابه د جرمونو پر ضد مبارزې د نړیوالو بنسټونو په غوښتنه د افغانستان په اړه د استعمایه غونډې پریکړه کړې ده. په دې غونډه کې به له قاضیانو او څارنوالانو سره پر دې بحث کیږي چې ولې دوی په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو وسله والو طالبانو او افغان حکومت د جنګي جنایاتو څېړلو ته زړه نه ښه کوي. د جرمونو نړیوالې محکمې په 2014 او 2018 میلادي کلونو کې هڅه وکړه چې په افغانستان کې د ښکېلو خواو جنګي جنایتونه وڅېړي، خو ځینې قاضیان او څارنوالان وایي وضعیت ته په کتو عدالت نشي ټینګولی، نو ښه به وي چې د دغو قضیو څېړل بل وخت ته وځنډول شي. بهرني خبرونه تر ځنډ وروسته وړاندې کیږي. بیا هم ښه راغلاست. او د ناټو د 29 غړو هیوادونو مشران د یو شمېر داخلي اختلافونو تر سیوري لاندې لندن کې راټول شوي چې د دې سازمان اویایمه کلیزه ونمانځي. د نړۍ د تاریخ دغه ځواکمن سازمان د پخواني شوروي اتحاد له اړخه لویدیځ د پیښو ګواښونو د مخنیوي لپاره رامنځته شوی، خو غړي اوس له 70 کاله وروسته وایي له نویو ننګونو سره مخ دي او همکاري باید دوام وکړي. له دې سره سم اوسنۍ خبرې ټولګه په همدې ځای پای ته رسېږي. له ملتیا مننه کوم. تر بیا د خدای په امان.